پلار مې دروغجن او مور مې رښتینې وه. پوهېږئ ولې؟ کله به چې له کاره کور ته راغی نو ترې وبه مې پوښتل چې پلار جانه ستړی یې؟ ویل به یې نه زوی جانه. کله مې چې ولید په فکرونو او چرتونو کې به ډوب وه نو ترې وبه مې پوښتل چې پلار جانه کومه ستونزه ده؟ ویل به یې نه زوی جانه. کله به چې د دسترخوان په سر ماته میوه راکوله نو ویل به مې چې پلار جانه ستا نه خوښېږي؟ ویل به یې نه زوی جانه ته یې وخوره. کله به چې بازار ته لاړو نو دروند بار به یې په خپله راواخیست نو پوښتنه به مې کوله چې پلار جانه دروند نه ده ماته یې راکړه؟ ویل به یې نه زوی جانه سپک ده زه یې وړم. کله به چې اختر شو نو موږ ته به یې نوي کالي واخیستل او په خپله به یې خپل زاړه کالي اغوستل. نو پوښتنه مې وکړه چې پلار جانه ته ځان ته ولې نوي کالي نه اخلې؟ ویل به یې چې نه مې خوښېږي زوی جانه تاسو یې واخلئ. ورځ یو کلونه تېر شول، ځوان شوم او پوخ شوم. یو دمې پوه شوم چې پلار مې دروغ ویل. ستړی کېده به، ستونزې به یې درلودلې، ناروغه به وه، د ژوند بارونه درانده وه. ښه ډوډۍ یې خوښېدله، ښه کالي یې خوښېده، آرام یې خوښېده، ولې موږ لپاره به یې دروغ ویل تر څو موږ خوشحاله اوسو. ګرانه پلارجانه در سره مینه لرم، خو نه هومره چې ته یې راسره لرې. د پلار لیدو وروسته مې ښه ډېر وژړل. زړه ته مې ویل اخ پلارجان مې دروغجن نه و. زړه مې تنګ شو او ما هم دغه درته وویل تر څو د مور او پلار په قدر پوه شئ. پلارجانه مینه در سره لرم. افسوس د هغه اولادونو پر حال چې پلار یې ژوندی دی مګر ورڅخه ناراضه وي. افسوس د هغه اولادونو پر حال چې پلار یې هر سختي د دوی لپاره وګالل مګر اوس یې هغوی قدر او درناوی نه کړي. که مو پلار ژوندی نو لاسونه یې ښکل کړئ، درناوی یې وکړئ او ورته وښایاست چې ورسره مینه لرئ او تاسو ته یې هر څه کړي دي. د یوې ځانګړې ورځې په تمه مه کښېنئ، هره ورځ د پلار ورځ ده. مننه.